الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو درنو خوږو مینوالو، پروګرام رنګین مازیګری او زه امیر خان محمدزی یو وارې بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نیکې هیلې او سم ډېر زیات نیک احترامات د مینې او د خلوص نه ډک ډېر خواږه درانه او پښتانه سلامونه مې قبول او منظور کې. زه په تاوان کې صحیح راځه چې روغه وکړو، زه په تاوان کې صحیح راځه چې روغه وکړو، یو څو د امن ورځې په لر او بر غواړمه. نو روغه کول پکار دی جي، خپل منځ کې مینه محبت او اتفاق سره ژوند کول پکار دی. دې ځای کې ماته دغه یو شعر را یادېږي، وي علمه یو د بل زارېږي، عمر د جمې مازدیګر دی تیر بشینه. نو د عمر مثال د جمې مازدیګر دی، ډېر لږ عمر دی، نو خپل منځ کې مینه محبت او اتفاق پکار دی. د خفګان نه او د روانو نه هېڅ هم نه جوړېږي. د پاک رب ذوالجلال نه دعا ګویمه چې الله تعالی دې په پښتنو کې او خصوصا زموږ په دې سیمه کې مینه محبت او اتفاق پیدا کړي. ګرانو مینوالو، په ننني پروګرام کې موږ سره میلمه دی جناب بیدار صاحب. نو بیدار صاحب ته پروګرام کې هرکلی وایم، ستړي مه شي، په خیر رالی جي. ډېره مننه جي، مهرباني، عزتمن شئ. بیدار صاحب، ژوند مو څنګه دی او د شاعرۍ آغاز تاسو څنګه وکړو؟ امیر بھائی، ژوند خو الله تعالی لاک لاک شکر دی، په هر حال کې ډېر مزېدار ښه تېرېږي. انسان په صحت باندې روغ وي، دا ډېره لویه خبره ده او د الله تعالی شکر پې ایستل پکار دي. او د شاعرۍ آغاز چې کوم دی، نو زما په خیال چې انسان سره د ماشوموالي نه د الله تعالی په انسان کې د ماشوموالي نه دا خاصیت ایښی وي. او هغه چې کله څومره رالویږي، د هغه جذبې رالویږي، د هغه احساسات رالویږي، نو هغه غواړي چې د خپلو احساساتو او د خپلو جذبو له شکل ورکړي، نو هغه ولې بیا د لفظونو شکل ورکړي او دغه نه شاعرۍ آغاز وشي. ډېره مننه بیدار صاحب. بیدار صاحب، مینوالو دپاره چې څه راوړي غزل وي نو ډایله کې جي. ډېره مننه جي. د غزل نه وړاندې به یو شعر د پروګرام حوالې سره ووایم. جي ارشاد. پردیس کې خو به زیړ وي یا به سپین مازدیګری، پردیس کې خو به زیړ وي یا به سپین مازدیګری، په کلي کې وي ټول عمر رنګین مازدیګری. زبردست، ډېر ښه. مننه جي. او د غزل آغاز به د دې غزل نه وکړمه چې راکاږي چې څوک هم د خپل امام په لمن کرښې، راکاږي چې څوک هم د خپل امام په لمن کرښې، راکاږي دغه خلک د اسلام په لمن کرښې. او یو ساس کې پلیتي چې د تالاب اوبه ګنده کړي، یو ساس کې پلیتي چې د تالاب اوبه ګنده کړي، صداسې یو سړی شي د ټول قام په لمن کرښې. او منمه چې احرام سره سړی ګناه نه سپین شي، منمه چې احرام سره سړی ګناه نه سپین شي، خو بعضې ګناهګار شي د احرام په لمن کرښې. تمیز چې د حق او باطل نه وي پېژندلی، تمیز چې د حق او باطل نه وي پېژندلی، جوړېږي به پښتونه ستا مدام په لمن کرښې. او زما کړې خبره ورته بل شان تکیو کی، زما کړې خبره ورته بل شان تکیو کی، ربار را لراکاږي د پیغام په لمن کرښې. زما کړې خبره ورته بل شان تکیو کی، ربار را لراکاږي د پیغام په لمن کرښې. او سحر کې داسې سپین وي ته به وایې پرښته ده، سحر کې داسې سپین وي ته به وایې پرښته ده، حیران شم چې یې ووینم ماښام په لمن کرښې. او هر څوک سپینې واغوندې بیداره دا مې واوره، هر څوک سپینې واغوندې بیداره دا مې واوره، جوړېږي مینانو ته هر ګام په لمن کرښې. واه، زبردست، ډېر ښه. ډېره مننه بیدار صاحب. ګرانو درنو خوږو مینوالو، د بیدار صاحب خوندور غزل تاسو واورېدو. دویم غزل به هم راته وایي، نو بیدار صاحب له بیا موقع ورکومه چې بیدار صاحب مینوالو ته یو غزل وړاندې کړي. غزل نه وړاندې به یو ته ووایم جي. ای بې پروا چې ته به کله راځې، ای بې پروا چې ته به کله راځې، زما خو مړاوی شو ګلاب په لاس کې، او بغیر له تا نه مې ژوندون داسې دی، بغیر له تا نه مې ژوندون داسې دی، لکه جوړون سره کتاب په لاس کې. واه، زبردست، ډېر ښه. او بل یو زوړ غزل دی جي، مینوالو ته ډالۍ کړو. هجر جړولی یو وصال جړه راوستې ده، هجر جړولی یو وصال جړه راوستې ده، خپلو احساساتو په هر حال جړه راوستې ده. او مونږ د کچهرو په کور کې اوسېدلي یو، مونږ د کچهرو په کور کې اوسېدلي یو، تل راله جړۍ او په شکال جړه راوستې ده. او څه کو شومه ذات چې په حصو حصو کې ورک شومه،
سکو شومه ذات چې په حصو حصو کې ورک شومه وخت را له کشمیر او په بنګال جړه راوستې ده او خلکه د سیلاب نه مې څه نوره ګیله نشته هو خلکه د سیلاب نه مې څه نوره ګیله نشته هو ما ته مې پرده شوله دیوال جړه راوستې ده او یو ناترسه زول زموږ د لوبو دنیا ورانه کړه یو ناترسه زول زموږ د لوبو دنیا ورانه کړه ونه مې نسکوره شوله ټال جړه راوستې ده او خپل ګریوان مې سیرې دی خو خیال کې مې لا نه راځي خپل ګریوان مې سیرې دی خو خیال کې مې لا نه راځي دا راله ملګرو د چا شال جړه راوستې ده او خپل ګریوان مې سیرې دی خو خیال کې مې لا نه راځي دا راله ملګرو د چا شال جړه راوستې ده او هله شوم بیدار چې په غفلت کې رانه تېره شوه هله شوم بیدار چې په غفلت کې رانه تېره شوه دور د ځوانۍ له مې زوال جړه راوستې دا بل یو نظم دی د مور باره کې دی عنوان لري چې ته زما یو خوږه مور یې ته زما د سترګو تور یې ته زما د زړه ټکور یې ته زما د مینې شور یې ته زما یو خوږه مور یې تا کړی مې خدمت دی ستا دعا زما صحت دی ستا مینه مې دولت دی ستا قدم زما جنت دی ته مې زړه کې قیم لري وایم هر وخت ستا سندرې کومه هر وخت ستا خبرې ستا خبرې دي شکرې ته مې زړه کې قیم لري وایم هر وخت ستا سندرې کومه هر وخت ستا خبرې ستا خبرې دي شکرې په ژړا مې ژړا کاندې که زه خاندم نو ته خاندې په ژړا مې ژړا کاندې که زه خاندم نو ته خاندې دا احسان دې په ما باندې ستا دعا مې رستو وړاندې او زه که هر څومره سړی شم زه که هر څومره سړی شم خدای دې نه کړي چې پردی شم چې یو ډکې سپېلنی شم مورې ستا نه چې لږې شم نن یو لوز در سره دا کوم ستا رضا باندې رضا کوم ستا صحت له به دعا کوم تل به تا سره وفا کوم او کوم بیدار به دا سوالونه رب دې درکړي عزتونه خوشحالۍ هم صحتونه شه نصیب دې جنتونه بیدار به دا سوالونه رب دې درکړي عزتونه خوشحالۍ هم صحتونه شه نصیب دې جنتونه شه نصیب دې جنتونه ډېر برابر مننه بیدار صاحب ګرانو مینوالو د بیدار صاحب مور عنوان د لاندې یو نظم تاسو ته واورو امید ساتو چې دا به ستاسو ډېر خوښ شوي وي بیدار صاحب بل یو غزل مینوالو ته ډالۍ کړي جی دا بل یو غزل هم مینوال ته ډالۍ کوم جی ارشاد د هوږ زړګي ټکور د زړه قرار د سره نه دی د هوږ زړګي ټکور د زړه قرار د سره نه دی چې سخته کې پکار نشي نو یار د سره نه دی او دلدار هغه ته وایي چې د زړه دې وي ملګری دلدار هغه ته وایي چې د زړه دې وي ملګری چې زړه درله ستی کړي نو دلدار د سره نه دی او چاپېره وي ګلونه خو جانان چې پکې نه وي چاپېره وي ګلونه خو جانان چې پکې نه وي بهار به وي منمه خو بهار د سره نه دی او په مینه کې خو میاشتې او کلونه حساب نه دي په مینه کې خو میاشتې او کلونه حساب نه شي تر مرګه چې ونشي انتظار د سره نه دی او په مال او په دولت که په مثال لکه قارون شي په مال او په دولت که په مثال لکه قارون شي ایمان چې پکې نه وي نو مالدار د سره نه دی او دا نه چې دین یې زده دی نو بس دا سړی په لار دی دا نه چې دین یې زده دی نو بس دا سړی په لار دی عمل یې چې سم نه وي نو په لار د سره نه دی او مقترز ده چې د وخت په تقاضو باندې چې لیک چرته ونه کي د وخت په تقاضو باندې چې لیک چرته ونه کي شاعر به وي منمه خو بیدار د سره نه دی غزل جی ارشاد ولاړ یم زه ستا په انتظار راپورې خاندي ولاړ یم زه ستا په انتظار راپورې خاندي دا ونې کاڼې بوټي په دې لار راپورې خاندي او ای روره خفه نه یم ایرور حپنیم چې گریوان دی را لوشلو ایرور حپنیم چې گریوان دی را لوشلو افسوس په دې خبره چې اغیار را پورې خاندي او ویل یې چې نا اهلو ته په سر دې کړم شرمېږه ویل یې چې نا اهلو ته په سر دې کړم شرمېږه د خپله لاسه جوړ هغه داستار را پورې خاندي او که خپل دي که پردي دي که دوستان که دشمنان دي که خپل دي که پردي دي که دوستان که دشمنان دي بې وسه یم ځکه وار په وار را پورې خاندي
اوهو ډېر ښکلي ډېر زبردست. او یو وخت چې دشمن به راته خپو کې په ژړا و. یو وخت چې دشمن به راته خپو کې په ژړا و، نن ګوره چې دا خپل در و دیوار را پورې خاندي. زبردست ډېر ښکلي. یو وخت چې دشمن به راته خپو کې په ژړا و، نن ګوره چې دا خپل در و دیوار را پورې خاندي. ساده جامې شمله په سر صادر په اوږه کېدم، ساده جامې شمله په سر صادر په اوږه کېدم، چې لاړ شم نو ټول خلک د هار را پورې خاندي. ډېر ښکلي ډېر زبردست. او بیدار یم جانانه خو ستا غم کې دومره ورک یم، بیدار یم جانانه خو ستا غم کې دومره ورک یم، اوس خلکو ته کویم یم بیدار را پورې خاندي. واه ډېر ښکلي ډېر زبردست. ډېره مننه بیدار صاحب. ډېره مزه کوي، زړه خو نه غواړي چې لاړ شو ستاسو نه، خو بیا هم یو غزل راته ډالۍ کړي بل. د وخت د قافلو نه چې په لاره پاتې شومه، د وخت د قافلو نه چې په لاره پاتې شومه، قسم خورمه جانانه ستا دپاره پاتې شومه. واه ډېر زبردست دي. ګلونه خوشبویانې او رنګونه رانه لاړل، ګلونه خوشبویانې او رنګونه رانه لاړل، دیدن ته د جانانه د بهاره پاتې شومه. واه ډېر ښکلي دي. دا یو ځل بیا ووایي. ګلونه خوشبویانې او رنګونه رانه لاړل، دیدن ته د جانانه د بهاره پاتې شومه. ډېر ښکلي ډېر ښکلي. هر چا راله په مخ د نفرتونو کرښې راښکې، هر چا راله په مخ د نفرتونو کرښې راښکې، د ژوند په آینه کې د سنګاره پاتې شومه. ډېر ښکلي دي ډېر زبردست. که ډېره مې هستي کړله لوګی له ښایستونو، که ډېره مې هستي کړله لوګی له ښایستونو، بیا هم په څو مینو کې له شماره پاتې شومه. واه ډېر ښکلي ډېر زبردست. آباد به کړم بیداره یو جهان د خپلې مینې، آباد به کړم بیداره یو جهان د خپلې مینې، ژوندی که د نفرت له دې انګاره پاتې شومه. واه ډېر زبردست. ډېره مننه بیدار. ګرانو درنو خوږو مینهوالو، د پروګرام وخت سر ته رسي، نو بیدار صاحب ته خواست کو چې په تلو تلو کې بل یو غزل مونږ سره او تاسو سره شیر کړي، نو بیا اجازت اخلو. جي بیدار صاحب ارشاد. مهرباني. که حیا وا کو عزت و پرې غني وم، که حیا وا کو عزت و پرې غني وم، مینې تا کړم رسوا ګنې ولي وم. واه ډېر ښکلی ډېر زبردست. ستا د حسن د لمبو په تماشه شوم، ستا د حسن د لمبو په تماشه شوم، چې مې ځان ته شو نظر ستی ستی وم. ډېر ښکلی ډېر زبردست. د وخت هره فیصله زما خلاف وه، د وخت هره فیصله زما خلاف وه، خو چې ته پې راځي نو زه راضي وم. او ستا مینو کې اول یم دا مې خیال و، ستا مینو کې اول یم دا مې خیال و، چې خبر شوم ستا د خیاله اخري وم. ډېر زبردست. زه بیدار چې شوم په دار خلک خبر شو، زه بیدار چې شوم په دار خلک خبر شو، چې یو لال وم هیره وم قیمتي وم. ډېر ښکلي ډېر زبردست. ډېره مننه بیدار صاحب. ګرانو درنو خوږو مینهوالو، د بیدار صاحب په زړه پورې او خوندوره غزل نظم او د دوی چې کومه وینا وه تاسو واورېده. امید ساتو چې دا نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوي وي. لایک کمنټ او شیر مه هېروئ. چېرته کې یې د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، د خپل مور پلار او د مشرانو قدر کوئ. د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد، پښتانه پاینده باد.